السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو ښه راغلاست. زه یم جاوید خان او تاسو ګورئ جاوید خان آفیشل چینل. دوستانو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته د فیسبوک میسنجر کې داسې یو طریقه در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ د خپل یو ملګري، د خپل یو دوست یا همدارنګې د خپل د کورنۍ د غړي د یو کس د میسنجر نوم حقیقتا بل څه وي خو تاسو هغې ته خپل یو نوم ورته وټاکئ. مطلب تاسو کولی شئ چې میسنجر کې د یو بل چا نوم بدل کړئ، د خپلې خوښې نوم ورته وټاکئ. نو دا موږ څنګه کولی شو دوستانو؟ دا ټوله طریقه به انشاءالله زه تاسو په دې ویډیو کې کوم. خو مخکې له دې نه دوستانو چې زه د ویډیو په طرف لاړ شم، دوستانو دا ستاسو خپل چینل دی، د پښتنو چینل دی. دوستانو که چیرې زما چینل ته نوي یاستئ، چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، د بیل تڼۍ کېکاږئ، ویډیو ته یو لایک هم ورکړئ او د ویډیو باره کې لاندې کمنټ باکس کې موږ ته خپل نظر هم راکړئ. نور نو ستاسو وخت نه نیسم دوستانو، راځم د ویډیو په طرف باندې. دلته وګورئ دوستانو، دا زما سره فیسبوک میسنجر دی. زه راخلاصوم داسې او همداسې لاندې راځم. نو دلته وګورئ دوستانو، مختلف قسمه ملګري دوستان زما سره شته چې ما ورسره چټ کړی دی. خو دویو کې که زه هر یو وغواړم چې هغه ته د خپلې خوښې یو نوم وټاکم تر څو زما له ذهن نه ونه وځي، یا کله کله داسې هم کېږي دوستانو تاسو سره څو ملګري په یو نوم باندې وي، نو تاسو د هغه یو نوم ته څه بدلون ورکوئ یا تخلص ورسره اضافه کوئ. فار اگزامپل زه راځم، دا یو ملګری دی بلال وفا په نوم باندې، زه غواړم د دې نوم څه کمه ځان سره چینج کمه، بدل یې کمه. نو دا به تاسو څنګه بدلوئ دوستانو؟ ګورئ را به شي دا د بلال وفا د پروفایل پکچر دی، دا به داسې کلیک کړئ، بیا به راشي دوستانو بره د آی یا انفارمیشن برخې ته، د دې پروفایل باره کې به تاسو مکمله انفو یا انفارمیشن درکړي. بیا به دوستانو داسې لاندې تاسو راشئ او دلته یو آپشن دی نیک نیم په نوم باندې، تاسو به د دې نیک نیم پیدا کړئ. دا وګورئ دوستانو، دا یو نیک نیم. او دلته وګورئ دوستانو، تاسو ته هم لاندې خپل پروفایل درکوي، هم د دې کس پروفایل درکوي. د هر یو تاسو وغواړئ نوم یې بدلولی شئ. زه راځم او د بره سیټ نیک نیم، ګورئ دا د بلال وفا دی. زه فار اگزامپل زه ورسره لیکم بلال وفا AFG افغانستان، دا مې ورسره ولیکه او دې ځای کې دا بټن وګورئ دوستانو، دا داسې سیټ کړي. د دې کس وګورئ دوستانو، زما سره نوم یې څه شو؟ بدل شو. دلته وګورئ دوستانو. نو امید لرم دوستانو چې ویډیو به مو خوښه شوي وي. چیرې زموږ چینل ته نوي یاستئ، چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، د بیل تڼۍ کېکاږئ، ویډیو د خپل ملګرو سره شریکه کړئ او ویډیو لپاره یو لایک هم ضروري دی. ښه وخت، الله پامان.